الله پاک جل شانه د قیامت ته حالات او بیان کو دا او فرمایل چې د دنیا ژوند دا لوبي او ټوکی دی او عبث ژوند ده او قران کریم کې د تلاه لعب ویلې شي پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله کافرانو ته بده یو الله جل شانه دعوت ورکولو او هغه به نه منل نو پیغمبر علیه السلام مبارک په انتهایی خفه شو د نبوت پنځم کالو پیغمبر علیه السلام مبارک ته الله پاک جل شانه دا آیات مبارک راواستول وانذر عشیرتک الاقربین پیغمبر علیہ السلام مبارک ته دا ارشاد او چې اول د خپلوان اډار کا اول د کم چې قریبی دي د کور خلق دي خاندان دي دا ناول دی اډار کا دا ګوره ما او تا تام درونو چې زه ته دعوت کو کنه نو پکاره چې ما بچي مونږ کوي زما روم مونږ کوي زما ورېرم مونږ کوي زما کور کې چې کم افراد دی هغه مونږ کوي به خلک توانه کوي مړه خپل دی نه کوي ته خلکو ته دعوتونه کوي اگر چې هغه نه کوي به خبره ده خو پکار ده چې اول انسان خپلوان وډار کی او کو به نه کول نورونو ګره چا به څوک د چا په باره کې به چې اول د الله پاک جل شانو حکم ادا کړی وي او هغه وډار کړی وي د الله پاک جل شانو حکم ورته بیان کړی وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه طریقې ورته بیان کړی وي هغه به نه مني هغه به دغه کار ده پیغمبر علیه السلام مبارک ته الله پاک جل شانه فرمایل چې اول د خپلوان او دا رشتہ دار دی وډار کده الله پاک جل شانه د عذاب نه نو پیغمبر علیه السلام مبارک کوه صفا یو غرو یو غونډي واغې ته وختو او داس سپین صادر ور سره علما کرام فرمای سپین صادر ور سره او عربو کې دا وجوا چې چابو داسې د برن سپین صادر وخوځولو غیب ولیدو نا غیب ولکه سهنګامي حالت تا او دغه وخت کې دغه ورید کې یو کس سراقه ابن مالک کنعانی د اراده دام کړی و چې د مکه مکرمه والو باندې حمله کوما ناغی ته دام پتا و جوړ د دې حمله په باره کې پیغمبر علی السلام مبارک دا اشاره او فرمایله دغه په باره کې دا کار وکړو خو لیکن نورو د دین مخ کې پیغمبر علی السلام مبارک ته ودی صادق او امین وي هغه خلق به تامین ویخه قسم د چا بچ وسره جنگ کولو جنگ خپل امانت په رواغه سعودي مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به کیشو او دا به خپلو کې ودا ګور ډېر امانتګر د مال له چانه خرابوي هغه خلقو چې کله پیغمبر علیه السلام مبارک ولیدو نو ټول راغون شول پیغمبر علیه السلام مبارک وته فرمایي وی اسی کو د تاسو تداو وایم چې د دې غره د لمن نه تاسو باندې یو لشکر روان ده او حمله کوي نو تاسو ما منئ ناغي وتسوي ما جربناک الا صادقا وی سه پتا سو باندې مونږه تجربه کړې دي او تو ګره مونږه رښتینه به مونته تجربه مو در باندې کړې دي او ته په هر حالت کې صادق پیدا شوه او صادق یو تا ګوره چرتام دروغ نه دی ویلی او دام بعد روایاتو کې ردی و ما جربنا علیک کذبا قط و سه مونږ تجربه کړې دي خو ګره ته موږ هیڅ کله دروغ جن نه مونته بس صادق او صادق خلک تجربه کوي کنه داسې یو سړی وي په یو قوم کې په یو معاشره کې نو خلک ته هغه حالاتو او دغه نوم خرابولو لپاره پیراشه مړ تجربه پیو کدا غزان ته ډیر داسې یی غوچې څنګه ده
پیغمبر علیہ السلام مبارک باندې بدای تجربه وکي، لیکن پیغمبر علیہ السلام مبارک صادق او حقیقتا صادق او پیغمبر علیہ السلام مبارک وته فرمای ښا چې دا خوای چې زه صادق یم، خو زه تاسو ته هغه ورته دا وی ښا کافرانو وی سیب تاسو چې دا کومه خبره وکړه چې د دې غره د لمن نه مونږ ته یو لشکر را روان ده، وی دام کې دیش حقیقت وی خو زمونږ نظرونه کار نه کوي، دومره صادق منلو ښا. پیغمبر علیہ السلام مبارک وته فرمایي وی ګوره ما تاسو کې 45 سال عمر تیر کو، سما 45 سال، سلویخ کاله د نبوت نه مخکې او 15 کال د نبوت ته، او پدې کې وی سیب ته صادق ته امینه وی ښا د یو الله جل شانه طرف ته دعوت ورکوم لا اله الا الله وایي چې دا یوي. نو پیغمبر علیہ السلام مبارک باندې اول خپل تر ابو لهب اگر پاسې دو گزارې پیو کو، او خدای پاک جل شانه رونو د پیغمبر علیہ السلام مبارک ته طرف نه جواب وکړو تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنا عنه ماله وما کسب، چې دواړه لاسونه د ابو لهب د سشي تباشي او تبادي او دغه خزا اغام تباشي وبه. نو پیغمبر علیہ السلام مبارک په پدې خپشو، الله پاک جل شانه وته او فرمایل وی ګوره د ما محبوبا صلی الله علیه وسلم ګوره خپنه شي تا نه مخکې څومره انبیاء کرام او رسولان علیهم الصلاة والتسلیمات، انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات چې څومره ستا نه مخکې راغلي دي ای ټولو ته ګوره داسې دروغ خلکو ویلي دي، او یوازې دا نه بلکې سره د هغې نه اذیتونه ورته رسېدلي دي. جناب حضرت یحیی علیہ السلام مبارک شهید کړی ده، جناب حضرت شیعه علیہ السلام، داسې ډېر انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام هغه شهیدان کړي دي. نو کو تا ته دی د دروغو نسبت کوي په دې باندې ګورې خفه نه شي. او پیغمبر علیہ السلام مبارک خو به دا ورته وي چې ګوره قیامت را روان ده، قیامت را روان ده، دا خبرې به کولې. یو ځل ابو جهل راغو، ابو جهل زمونږ د دې احادیث مبارکو کتابونه دی، یو کتاب د مستدرک حاکم وتوي لوی کتاب د احادیث مبارکو، هغه کې دا حدیث مبارک موجود ده. وی ابو جهل راغو پیغمبر علیہ السلام مبارک توي یا محمد صلی الله علیه وسلم لا نکذبک ولكن نکذب الذي جئت به، اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ستا تکذیب ګورې نه کوو، ته صادق یې، ته امین یې، ته زمونږ په معاشره کې پاتې شوې، تا باندې تجربې شوي دي، خو لیکن کم دین چې مبارک راوړی دی هغه دروغ ګڼو والعیاذ بالله. وی کم دین چې دی راوړی ده او کم دین اسلام ته مونږ ته بیانوي او د یو خدای پاک جل شانه دعوت راکوي، وی د هغې تکذیب کوو. او داسې ظالمانو ای وی ګوره دا ټول کارونه یو خدای پاک ته سپاریې، وی خدای پاک یو دا او کارونه څومره ډېر دي، وی دا یو خدای پاک ته سپاري. داسې د جهل عقیدې وي او مشرکانه عقیده د ابو جهل وه. وی خدای پاک یو دا او کارونه ورته ډېر سپاري. وروڼو موږ ټول دا وایو که نه چې زموږ مشکل کشا الله جل شانه ده، زموږ فریاد رس الله پاک جل شانه ده، موږ ته خیر او شر چې رسي دا به د الله پاک جل شانه په حکم سره رسي. خیر او شر دواړه د الله پاک جل شانه په لاس کې دي. مونږ امنت بالله کې وایو که نه والقدر خیر، امنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت، چې خیر او شر دا دواړه د الله پاک جل شانه د طرف نه دي، خو چې د خیر نسبت په خدای پاک جل شانه ته کوي. او که یو سړی نه داسې
یو کار وشي نو هغې ګورې داسې مه چې دا ماته اراده د خدای پاک رسي تا ته د خدای پاک نه، خو ځان تام د ګناه نسبت په ځان ته کوي. دا زما د ګناه وجه ده چې ما ته دا تکلیف رارسي، یا دا چې زما د ګناهونو د معافۍ وجه ده چې ما ته دا تکلیف رارسي. کنی دواړه د خدای پاک جل شانه د اړخ نه ده، کو خیر در رسی او کو شر در رسی. نو پیغمبر علیہ السلام مبارک ته الله پاک جل شانه او فرمایل و اے زما حبیب صلی الله علیه وسلم په دې باندې خفه کېږه ما، تکذیب بستا کوي او ته به دوی ته خبره کوي. پیغمبر علیہ السلام مبارک ګورې همداسې ښه هغوی به دروغ ګڼلو او پیغمبر علیہ السلام مبارک والا د الله جل شانه په حکم سره شب او روز باران او یخنۍ کې او ګرمۍ کې هر حالت کې د دې کافرانو طرف ته لاړ او دعوت یې ورکړ. لا اله الا الله تفلحو، تاسو لا اله الا الله وایئ کامیاب بشئ. رونو چا چې ویلي ده ګورئ هغه موږ نن څوک یادو؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. قسم د دومره مبارک نوم ده چې په خپل بچی باندې کېدو. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او سیدنا عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ او سیدنا علی کرم الله وجهه. او چا چې نه ده ویلي ابو جهل قبر چاته معلوم ده؟ نه چاته نه ده معلوم ګورئ چې چېرته ده. او د ټولو نه د کمې درجې صحابي مبارک ما تاریخ چې وګورئ به معلوم وي. دا ولې رونو چا چې لا اله الا الله ویلی دي پیغمبر علیہ السلام مبارک په فرمایل او تمام انبیاء کرامو علیهم الصلاة والتسلیمات تفلحو چې تاسو به کامیاب شئ. نو کامیاب دا چې دنیا کې هم کامیاب یې آخرت کې هم کامیاب یې. خدای پاک جل شانه پیغمبر علیہ السلام مبارک ته دا بیان کړی ده.